سلامونه ملګرو، زه دیدار یوسفزی یم او نن به ستاسو سره خبرې کوم د صحت په حواله. په صحت کې چې به دماغ کومه موضوع نه هغه به د ملا درد. دا یو ډېر عامه بیماري ده، خصوصا زموږ په ټولنه کې او بیا په ټوله نړۍ کې چې د نو څومره چې صنعتي ملکونه دي په هغې کې تقریبا 80% خلک د دې رنځ سره مخ دي. د دې وجوهات څه کېدای شي، د علامات څه او بیا د دې نه موږ بچ کېدی څنګه شو، د علاج څه دی، په دې باندې به ستاسو سره خبرې کوم. د یوې سروې statista.com د یوې سروې مطابق دا بیماری چې ده نو تقریبا یو کم 30% خلکو ته د ذهني تناو د وجې نه وي چې په هغو باندې ټینشن وي، په هغو باندې ډپریشن یا څه نور داسې د ذهني دغه سره مخ وي، رنځ سره مخ وي. نو په هغو کې یو کم 30% خلک هغه چې په هغه د دې دغه نه متاثر یا دا د ملا درد هغو ته وي. د دې نه علاوه بیا دویم چې دی نو هغه وایي چې اکسرسایز نه کول یا ورزش نه کول، د دې سره دا پټې چې دي د ملا دا پټې کمزوري شي، مسلز کمزوري شي او د ملا درد هغو ته شروع شي. بیا یو 50% چې دي هغه خلک دي چا چې وزن زیاتي، د وزن زیاتوالی دا هم یو اهمه وجه ده. بیا د دې نه علاوه چې کوم دي فزیکل ورک کوي لکه پیټې وړي او د لاسو خپو مزدوري کوي، سم چې زموږ دا خلک غریب مزدوري له بهر تللي دي، مسافر هم دي، مزدوري هم کوي. نو او پیټي چې ورته نو د هغو کې دا دی وایي چې 50% شمېره په هغو کې کېدای شي. د دې نه علاوه د انجري سره یا د زخم سره یا د لوېدو سره دې ته یو خاص قسم بیماری ډسک هرنیشن هسې د زور سره هم کېدای شي، د لوېدو سره هم کېدای شي. دغه بیماری نو په 21% خلکو کې چې ده نو دغه وجه نه د ملا درد. بیا ځینې خلک چې دي د ناستې کار کوي نو 60% خلک هغه چې مسلسل ناست دي نو هغو ته هم دا بیماری یا د ملا دا درد چې دی هغو ته کېدای شي. زه اوس راځم لکه د ملا دا پوره هډوکی چې دی دا پوره وجود چې نیولی دې ته مونږ لکه په انګلیش کې چې ورته بیک بون وایي او هسې هم مونږ چې وایو د ملا تیر یې نیولی یو څیز دی. نو د ملا تیر څومره مهم څیز دی په وجود کې، لکه د یو کار دپاره چې یو موضوع شخص وي نو یو موضوع سړی مونږ هغه ته وایو چې یاره دا د دې کار دپاره دا سړی چې دا د دې کار د ملا تیر دی، د هغه نه بغیر دا کار نه کېږي. نو د ملا د هډوکی چې دی د پوره د ملا د مونږ راوالو د سټ نه راواله تک د لاندې پورې دا څومره چې ورټیبرل کالم دی یا دا ورټیبرې چې انګلیش کې د ورټیبرل کالم وایي، په پښتو کې د مونږ مهرې ویلی شو. دغه مهرې چې د هډوکي په یو بل له پاسه داسې پراته او دغه هډوکي چې کوم دي د دې په منځ کې یو خاص قسم کرچی یا پوست غونته کې کرچی کارټیلیج دغه دی دا ډسک ورته وایي او هغه ډېر پوست وي. نو هغه پوست چې دی له کوشن ورکوي، کوشن دا چې لکه دا دوه هډوکي چې په یو بل له پاسه داسې راځي نو دا هغه زور چې دی د هغو ختموي، یو بل سره هډوکو جنګېدو ته نه پرېږدي. نو په دې وجه لکه چې دی هډوکي نه جنګېږي او د ملا درد نه وي. دغه په نارمل حالت کې چې په دغه ډسک چې هر یو د دوه ورټیبرو په منځ کې دغه ډسک او دا د دې پریشر نه یا پریشر ابزاربر ورته مونږ ویلی شو، دا پریشر چې دی هغه د دې وجود ختموي. زمونږ د ملا هډوکی چې دی یا د ملا دا تیر چې کوم دی نو دا لکه ټول د باډي مومنټس یا د وجود حرکات چې کوم دي هغه کنټرول کوي او په هغو کې مدد ورکوي. لکه مخې ته تله د مخې ته ځي نو دا هډوکي چې داسې راکږېږي مخې ته، بیا شاته ځي دا هم د دې حرکت دی، بیا یو طرف ته مونږ چې کږېږو نو دا ورټیبرل کالم یو طرف ته کږېږي، دغه شان بل طرف ته چې بیا مونږ کږېږو دا بل طرف ته کږېږي. او بیا دې نه علاوه روټیشن لکه تاوېده لکه داسې څیزونو هم د ملا دا تیر چې دی دا هډوکي چې دی دا داسې ځي او که داسې ځو نو هم دې طرف ته دا حرکت کوي. نو د دې بنیادي لکه د دې نه بغیر که د یو طرف ته هم د دې حرکت کم شي یا ونخلي یا بند شي نو انسان چې دی نو لکه یو قسم له معذوره شي. اوس په دې کې که مونږ ګورو دا وجوهات لکه یو خو ذهني پریشاني ده یا ټینشن ده یا هغه خو پکار ده چې هغه هم د هغې نه سړی ځان وباسي، اکسرسایز کوي، مختلف قسمه اکسرسایز بیا دې دپاره د ملا دپاره او هغه ستا ټول وجود هم چې دی نو صحتمند ساتي او ستا ملا هم صحتمنده ساتي. بیا که مونږ اکسرسایز نه کوو نو دغه ته چې کوم دی د ملا دا درد خو مونږ وایو هسې ټوله ملا زوتېږي، خو په دې کې چې دی د ټول نه مهمه حصه چې کومه ده هغه دا نری ملا ده یا دا شاته د اخرنۍ لاندې ملا چې ورته مونږ وایو او په انګلیش کې دې ته مونږ لمبر ریجن یا لمبار ریجن ورته ځینې خلک وایي. په دې کې 15 مهرې او هغه مهرې چې دي نو هغه ډېرې ضروري، هغه ځکه په دې ضروري چې په دې باندې د ټول وجود هغه وزن وي. نو په دې چې د ټول وجود وزن نو زور په هم زیاتي او دې له غټ غټ مسلز راغلي یا پټې چې کومې راغلي نو هغه دا کنټرول کوي، دا موومنټ چې زموږ څومره دي د وجود دا نو دا کنټرول کوي. نو کله چې دا پټې کمزوري شي نو دا ټول
پرشر چې دی یا زور چې کم دی نو هغه په ډسک یا ټیکلی چې پکې یا کرچه چې پکې په هغې باندې راشي او هغه رو دغه کېږي دا بهر ته راوځي یا رو هغه ابزارب شي او هغه ډوکې بیا د یو بل سره جنګېږي. نو غټه وجه دا د ورزش نه کولو. بیا د دې نه علاوه چې د کم خلکو وزن زیاتي نو هغه چې مسلسل ناست دي نو هغه د خپل وزن د وجې نه هغه چې کمینو په دې ټول دغه باندې د ورټیبرل کالم باندې هغه پرشر راولي او د پرشر د وجې نه هغه ډسک چې کم یا کوشن چې کمی یا هغه ټیکالی چې پکې کمی نو هغې باندې زور راځي او بیا د هډوکي د یو بل سره جنګېږي نو دا دته دغه چې دی دا درد چې دی دته محسوسېږي او دته فیل کېږي. بل زمونږ خلک چې کم دی نو هغه چونکې بهر دی مزدوري کوي او زیاتره خلک غریب دی نو هغه چې د وزن کار کوي نو هغه دا څیز کوي لکه دې خبرې ته احتیاط نه کوي چې زمونږ د ملا د هډوکي چې کم دی د ملا د تیر چې کم دی دا څومره مونږ بینډ کوو یا څومره کږو په هغې حساب باندې دی چې دی د خپل ملا چې ده دا زخمی کولی شي. په کار دا ده چې کله هم د وزن کار کېږي نو ملا همیشه نیغه ساتل پکار دي خصوصا دا لاندې حصه چې د ملا دا به تاسو بالکل نیغه ساتئ او دا به نه بینډ کوئ. کله چې وزن څیز راخلی نو پکار ده چې په دواړو لاسو راخلی او څومره چې ستاسو وجود ته نږدې هغه به کوئ. بل دا که ورته کېناستی شئ نه کېنئ به کو هر څنګه پوزیشن وي خو ملا به داسې نه کږوئ. ټول زور د ملا په ملا له به زور نه ورکوئ خو ټول زور چې کم دی هغه به ستاسو په لاس وي ستاسو په مټ وي. دغسې به کېنئ نیغه ملا به نیغه ساتئ او وزن به چوتوئ. بل دا چې د ځانه به لرې وزن نه چوتوئ. که تاسو خیال کړی دا د لاس لکه دا اوس زمونږ مرکز دی سنټر اف ګریویټي دلته ده نو دا لاس چې دونه وګوچي نو په دې ګوته تاسو شی چوتوئ نو هغه به دروني. بیا چې د دې لاس سره تاسو یو غټه لخته ولګوئ یو سپک شی هم چوتوئ نو هغه به دروني په نسبت د دې چې تاسو په لاس را چوتوئ. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې دا سنټر اف ګریویټي دلته ده نو تاسو چې څومره نږدې وزن چوتولی شئ ځان ته نو هومره به ستاسو دپاره ښه او ملا به زور نه اخلي. د دې نه علاوه که لکه چاته انجري وشي یا په لوبو کې یا په څه کې زخمي شي هغه نو هغې ته یو خاص بیماري هغې ته وایي ډسک هرنیشن لکه دا ډسک چې په دې باندې زور راشي پرولیپس د دې نورم ډېر ښه نومونه دي خو زه به ستاسو په اسانه پښتو کې دا ووایم چې هغه ډسک یا هغه کوشن چې کوم د دوو دغه په منځ کې ورټیبرو په منځ کې هغه کرچه غوندې نو هغه بهر ته راوځي شاته طرف ته راوځي شا طرف ته چې کله دا راوځي نو د دې نه شاته رګونه تلي هغه خپو ته تلي ټول نو هغه رګونه دا پرشرایز کوي او دغه شانتې یا د ارقونیسا شیاټیکه چې ورته موږ وایو نو هغه یو طرف ته یا بل طرف ته یا هغه زور پرې راځي نو یا په یو خپه دړي یا په بل خپه دړي. دا شیزونه ډېر کامن دي. خو د دې نه اوس لکه علامات د دیو څه کیدی شي علامات یې دای چې یو خو به دروند دړي کله چې ستاسو په دې لاندې ملا کې یا په دې نرۍ ملا کې دروند دړي نو د هغې غټې وجې دوه درې یا خو دا ده چې لکه پټې کمزوري شو تاسو اکسرسایز نه کوئ دغه وجې نه دغه چې دی د ملا دا پټې چې دي دا کمزوري شو مسل کمزوري شو او هغه نشي دغه چې وزن چې دی هغه خپل نه برداشت کوي نو ټول وزن چې دی په کوشن باندې ځي نو د هغې وجې نه ستاسو ملا درد کوي. یا چې وزن زیاتی کله د انسان نو چې وزن زیاتی نو هم دغه مسله ته جوړیږي او یا چې ډیر ناستې کار کوي نو هم دغه مسله د هغه سره جوړیږي. خو بیا کله چې ما دا وزن چوتولی نو دا وزن چې کله د څوک چوتی نو هغه خو دغه احتیاط نه کوي کوم چې ما اوس خبره وکړه نو د هغې وجې نه هم د ملا د درد چې دی د هغه ته شروع کېدی شي. د دې درد علامات چې کومې لکه یو خو ما چې دروند دړ چې همیشه دغه وجه نه به بیا د نه علاوه سوځنده دړ کېدی شي سړی کېدی شي یا د ستنې چې کېږي هغه شان درد هم کېدی شي. نو دغه دردونه چې زیاتره هغه بیا د دې سره چې لکه هغه ډسک هرنیشن چې ما وو یا ډسک پرولیپس ورته هم وایي شاته دغه ډسک چې دی دا راوځي او د دغې نرف سره کوم رګونه چې تلي نو هغه نرف سره دا جنګېږي او هغه پرشر په هغې اچوي دباو پې اچوي نو کله چې په هغې شاته بل نور ځای نو کله چې دا ډسک په هغې باندې دباو اچوي زور کوي نو هغه نرف چې دی هغه درد چې لاندې چې کومې خپې ته تللی خصوصا په دې لاندینۍ ورټیبرل کالم په دې ما چې څنګه ووایي چې L4 L5 د لمبار ریجن د لاندې ملا چې کومه ده په دغه ځای کې د دې درې روټس یا درې څانګې تلي نو دغې څانګې کې یو پرشرایز شي نو هغه چې ده هغه مونږ ورته بیا وایو چې دته د عرق النساء ده یا د خپې دا درد ورته شروع شو
نو دغه زیاتره د ډیسک هرنیشن د وجه نه کیږي. نو کله چې دا درد تاسو خپې ته ځي او پوهیږئ د دې سره خپه چې د بیا وده کیږي، د سره خپه چې دا هغه ته داسې د ستنې دغه غونته کې سنسیشنز وته کیږي کنه، او درد ډیر زیات دړي په د خپو سره او په د املا سره تیز دړي سړیکه دړي. نو دغه سړیکه دړي چې نو عموما د هرنیشن سره یا پرولپس سره کیږي، او کوم چې درون دړي نو هغه د نورو سيزونو سره کیږي، د کوم چې ما تاسو ته خبره وکړه. خو د دې علاوه یو بل ډیره مهمه خبره او هغه چې اکثر خلک یې ځین خلک را پاسي سحر املان خطي یا املای دړي، نو د دې د ټول نه غټه وجه چې کومه ده کنه هغه میټرس ده. تاسو وګورئ کله که نور بیا د ګرځېدو سره هغه درد خشي، نو میټرس چې کوم ده کنه اکثر خلکو دا شکایت چې سحر را پاسه ملا من خطي یا زمانه املا چې د سحر کې درد کوي، بیا چې ورو زم راځم وګرځم نو بیا مې د املا درد خشي. نو دغه چې د دې لپاره پکاره چې تاسو میټرس چې کوي هغه تاسو نه ډیر مټا کې ډیر زیات او نه ډیر زیات پوسی، ځکه چې د زمونږ د املا د اډوکه چې د خپل یو کارو دی، یو نیچرل کارو دی، څنګه چې دا جوړ دی نو هغه شانته پکار دی چې د په هغه پوزیشن کې یي کله چې تاسو املا شي. نو د دې لپاره دغه د چې کم میډیکیټډ میټرس دی یا ارتوپیډیک میټرس وته هم وي که په هر نوم راځي په دغه کې په بازار کې تاسو مونږ شي، خو میډیکیټډ میټرس یا ارتوپیډیک میټرس دا استعمالونه د دې سره هغه چې هغه د کرف سره د ستاسو د املا د اډوکه چې کوم نه هغه د کرف سره هغه برابر شي او زور نه راځي. بیا د سملاستو په طریقې دي چې لکه تاسو وګورئ چې څنګه سمولې په نیم پوزیشن کې باندې سمولې کو څوک په خېټه سمولین چې فل پوزیشن یې کو څوک ستونستغ یعنی سمولې چې فل پوزیشن یا په سایډ باندې نو چې هم فل پوزیشن دا شیزونه ډیر زیات ضروری دي. او د دې لپاره چې دینو پکاره چې تاسو مکمل خوب خپل پوری څنګه چې ما دا 15 شپږ وجه وخوي چې دغه کې هر یو یې نو تاسو په املا به دردي، خو چې دا تاسو د دې نزان وساتئ نو املا در نزان ساتل شي. هاوس که یو کسته وخت د املا دردي نو پکار د چې لکه وخت ګوري چې رسونه وخت شو لګ زیرازي د درد نوعیت ګوري کنه د هغه کیفیت ګوري، او بیا پکار د چې باغی حساب باندې د خپل دا کول شي چې را کول یا هارد پیټ چې کوته ویا موږ ته کول هارت ټریټمنټ وای هغه کولای شي تولیا ګرمه کې خاوس کو دا دغه د انجری د لوبو د وجه نشوي نو پکار د شي ال طبيعه د هغه سره لکه پړسوب هم یا ټندر نه چوته موږ وای چې لاس وروړي ازه دړ کې نو پکار چې د یخ پیټ پتا زو کې دی کدا اسی مسلسل دړي یا د ډیر وخت نه یا د کار د وجه نه بیا پتا سو ګرم تولیا یا څه شی خوده شي واغه درد به دغه سره کمیږي او بیا سره درد څه ګولم خوړای شي. د دین علاوه بیا چې دنه بیا به تاسو ډاکټر ته یا فزیوتراپیست ته ځئ او هغه به ګوري چې ایکس ری ساتو شي الټراساوند وشي یا ام ار آی وشي کې دی شي چې دا سوجه دا په هغه مطابق بیا ایکسرسایز به هم د ځان نه کوي. دا فزیکل ایکسرسایز چې کوم دي د ملاده دا هم په کار د چې کم طریقې درد او دغه د لپاره خپل ایکسرسایز یا ورزشونه نو چې هغه تاسو کوی نو هغه به ټکی غلط ورزش تاسو وکړئ نو کې دی شي نور څه مسله ته جوړ شي. د دین علاوه کله تاسو په املا در نشته نو په کار تاسو ورزش کوئ دغه لپاره خاص ورزشونه دادي. یو دا چې لکه دوه لاس تاسو خپوته وړي کم از کم 60 سکند بیا د 60 سکندونه شروع کړئ 3 سټه کوئ خطه پورته بیا د سیده املا شاته بوئ شي دغه 3 سټه کوئ. دین علاوه دا یو طرف ته بل طرف ته دا ضروری دی. بیا چې تاسو کله سملای ستونه نیغ سملای نو دا یو خبره شته کې دا د دې پور راوړی د سي بره په نمبر بیا بل بیا دوانه پیوزه بیا د تاسو سره ربړ غونتی ولګو زور د پاره هغه سره کولای شي. د دین علاوه بیا چې نور ورته شونه دي نو هغه چې تاسو د سي په خېټه باندې سملای لاس کې دی او د خپې چې دی دا نیغه کوي او دغه کوي د املا د سره راکاږي کې بارته او دغه ډمپ کوي. د دین علاوه چې بیا کله تاسو په املا باندې سملای لاسونه د سي کوي د خپې چې کوم دین دا په دې زنګونانو راماته کې د املا د سي کنټرولای کوي د سي بره د املا د سي بره راځوتيږي. نو دا ایکسرسایز چې دا ډیر زیات ضروری دي. خو دلته بل یو خبر وکم چې لکه کله تاسو تکلیف شروع شي درد شروع شي څنګه چې ما وې دا تاسو هارت اند کول یا ګرم او یخ دغه ټکورونه تاسو ورکول شي او درد ګولې خوړای شي. خو کله چې دا مسلسلی نو بیا په کار د شي لکه تاسو د ډاکټر سره رابطه وکړئ یا د فزیوتراپیست سره هغه تاسو ته دغه وکي د ایکس ری وکي یا الټراساوند وکي یا ایم ار آی کې بیا تاسو ته مختلف
ورزشونه د هغې مطابق وښیي، ځکه چې د ورزش نه علاوه د بل څه علاج نشته او څومره سرجریانې که کېږي نو هغه ډېرې کمې کامیابي او نورې تقریبا دا ناکام وي، ځکه چې او دا د کیس ټو کیس لکه دا ضروري نه ده چې یو تن د ملا کې اوس د عمر د وجې نه چې کوم دغه وشي په دا ډسک چې دی په منځ کې دا ختم شي یا ډیجنریټ شي چې ورته موږ وایو، نو هغې دپاره بیا هېڅ نه کېږي. دغه شان دی که پرولپس ډېر زیات دی نو د هغې هم سرجري نه کېږي. داسې ډېر څیزونه دي چې لکه هغه کیس ټو کیس هغه انالیسس کوي او هغه ګوري، نو ضروري نه ده چې یو تن د ملا اپریشن کړی او هغه کامیاب شي ستا د کامیاب شي. د هر د دې مختلف قسمونه دي او مختلف دغه دی د مختلف د هغې دپاره بیا ریمیډیز دي. نو کوشش دا پکار ده څنګه چې ما ووایي څومره ملګري چې زمونږ بهر دي کارونه کوي هغوی دې داسې کوي چې وقفه دې پکې ساتي، خپل دغه دې پوره کوي، دا خوب دې پوره کوي او وزن چې چوتې نو په هغه کې دغه څیزونو خیال وساتي. کومه خبره چې درته ما وکړې نو انشاءالله تاسو به د ملا د درد نه که الله غواړي نو محفوظ به مو وساتي. او د نورو ډېرو ویډیوګانو دپاره د صحت په حواله زه به کوشش کوم چې په مختلف موضوعاتو باندې تاسو سره ویډیوګانې جوړې کړم. زما سره اوسئ، ټول خوشحاله آباد اوسئ، یو جهان